د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ځان د نورو قاتلانه حملو اندېښنه څرګنده کړې ده. 2 هفتې مخکې په عمران خان اسلام آباد ته د لانګ مارچ په مهال په لاره کې په وزیر آباد سیمه کې قاتلانه حمله شوې وه چې پکې د هغه په شمول د تحریک انصاف 14 مشران او کارکونکي جوبل شوي او یو کارکونکی وژل شوی و. عمران خان د دې حملې ذمہوار د ISI یو افسر وزیر اعظم شهباز شریف او داخله وزیر رانا ثناء الله ګرځولي دي. فرانسیسي خبري چینل سره په مرکه کې عمران خان ویلي زما ځان ته اوس هم خطر ده. هغه خلک بیا زما د ختمولو کوشش کولی شي او د بدقسمتۍ نه ماته ښکاري چې هغوی بیا کوشش کولی شي. هغوی زه ختمول غوښتم ځکه چې زما پارټي د پاکستان تر ټولو مقبوله سیاسي پارټي ده او ماته په لویه پیمانه ولسي ملاتړ ترلاسه دی. پخواني وزیر اعظم ویل د لارې نه د هغه د لرې کولو یوازینۍ لار دا ده چې هغه دې ختم کړی شي، نو ځکه خطره موجوده ده. دوی ویل د دې سازش خو ما د حملې نه 6 هفتې وړاندې په یوه جلسه کې ویلي وو چې د یو مذهبي جنوني په لاسو زما د قتلولو منصوبه جوړه کړې شوې ده. عمران خان ویل هر کله چې آزادانه تحقیقات وشي نو ثابته به شي چې د دې هر څه منصوبه بندي شوې ده. دوی ویل 2 حمله کوونکو په حمله کړې ده. چیف جسټس ته خواست دی چې د دې معاملې د آزادانه تحقیقات وشي ځکه چې په آزادانه تحقیقاتو کې به ثابت شي چې د دې ګټه به موجوده حکومت ته رسېدلې.